الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیې څخه په اجباري توګه هیواد ته راستانه کېدل. د کندوز او بغلان ولایتونو څخه د راستنېدونکو کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 23 میلیون ډالرو پروژه پیلېدل. او دا چې یوې قوي زلزلې ختیځ روسیه ولړزولی. د یو مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 کال د زمري 8مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال شیخ عبدالرحمن راشد د یاد وزارت د 1 کلونو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې ویل چې د تیرو 3 میاشتو په موده کې له ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو 1,909,593 افغان کډوال په جبري توګه ایستل سوي دي. ښاغلي راشد زیاته کړه چې له دغو افغان کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې اړینې مرستې سوي دي. نوموړي دغه راز وایي چې د علي قدر امیر المؤمنین د حکم پر اساس په 29 ولایتونو کې د منظور سوو 28 ښارګوټو له ډلې د نویو ښارګوټو د سروې چارې بشپړې سوي او د پاته نورو دوام لري. د کډوالو وزارت مسلکي مرستیال دا هم ویلي چې لا هم په بېلابېلو هیوادونو کې 6 میلیونه افغان کډوال میشت دي. ملګرو ملتونو په کندوز او بغلان ولایتونو کې د راستنېدونکو داخلي بېځایه سوو او د دوی د کوربه ټولنو د ملاتړ لپاره د 23.01 میلیون ډالرو په ارزښت د پایدار په نوم پروژه پیل کړه. دغه پروژه د کډوالۍ نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام، د ملګرو ملتونو د میشتېدنې پروګرام او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په همکاري پلي کیږي. دغه پروژه به د کډوالو او کوربه ټولنو د بیړنیو اړتیاو لکه سرپناه، بنسټیزو خدمتونو، بنسټیزو زیربناو جوړولو او د کارموندنې په موخه د یادو ولایتونو په 11 سیمو کې پلي سي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلین د دې وزارت د 1 کلونو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې ویلي چې په ټولنیز ډول د پاکستان او ایران له زندانونو څخه 9,901 افغان آزاد او بیرته هیواد ته راستنه سوي دي. د مسؤلینو په وینا د تیر کال په اوږدو کې څه باندې 11,000 کورنۍ طبیعي او غیر طبیعي پیښو له کبله بېځایه سوي چې په دې ډله کې څه باندې 350,000 کسانو بیړنۍ مرسته ترلاسه کړې ده. مسؤلینو دغه راز ویلي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کډوالو او بېځایه سوو لپاره څه باندې 4,000 سرپناوې جوړ سوي او 546 نورې بیا رغول سوي دي. او په پای کې د روسیې څخه د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې په ختیځ کې د ریشتر په کچه د 8.1 زلزلې وروسته د 4 مترو په لوړوالي سونامي رامنځته سوی چې له کبله یې ودانۍ ویجاړې سوي دي. له دې زلزلې وروسته د جاپان په یو شمېر ختیځو سواحلو، اندونیزیا او د امریکا په هوایي ایالت او الاسکا کې د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړل سوی دی. روسیې چارواکو چې د روسیې په ختیځ کې له خطر سره د مخامخ سیمو خلک له خپلو ځایونو ویستل سوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروژ بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.